حسن باور خامخا ورزش کوي خامخا د جلخونې چې دننه باندې د تحریک هغه ملګري چې په دا خوره ایمان کړی وو په دا خلک ایمان کړی وو د دې سپین ږیرو ځوانانو ته چې ژاړې کېدلې چې پښتانه پاک یې وچاول په آبو ته تیره ورته وغږېده په اخ بلکې هېڅ ګناه نشته دی هېڅ ګناه نه دی کړی یو ګناه دی د تو کیسه کړې دو د تو اول یې پورته کړی دی په تو یې نام کړی دی په دا ګناه پرې ریاست پاکستان د ده ظالم پوځ دای نیولی دی باندې کړی دی کیسې کوي چې پولیس دی عدالت دی هېڅ پولیس عدالت نشته دی درته پوځ دی په دا کیسې دا نور خلق کو میز په پردې کښې ننه چې کیسې دي خدای پاک میر سترګور پیدا کړي ویني چې څه راوندي څوک یې کي په دا خوره باندې هر ظلم که نن کېږي که د تحریک سره کېږي که په تحریک نه اول کېده که په هر صورت څه شوی دی سټ یې څنه څه جي ایچ کیو وه داسې دا خوره دا هغه خوره تو چې د دغه جرګه دغه چې دا ستونې پنډ شوي دي دا خدای نه دي خړ لیکلي نه یې شي جي ایچ کیو خړ لیکلی دا یو میاشت روالي دا یې واقعیات کوي د ولیدل د اوړه په خوره باندې ډېر چې کله ډازینه کېدل کله فایرینګ شوي وو د دغه خوره بچون په شپږ کسانه دوی شي مخامخ څوک په خړ ته مړ شوی لیدل او ټول ډېر کور په ایده باندې د همزڼې په علاقه کښې وړیکې وړیکې ورځي دا ظلم دا بربریت تر یوه حده پورې میر په ډېر مختلف اندازونه برداشت کړو میر 15 پوړه ښکلا مختلف خلق ته سترګې وغړولې میر مختلف ټولنې ته سترګې وغړولې چې کونډې میر پلونکایا اوس چکي کونډې میر پلونکایا اوس چکي پلونکای لیډر مې وکړو کیسه نه کېدله دغه خورې بیا خپل لیډرشپ پیدا کړ دغه خورې بیا خپل عالي وزیر رامخته کړ دغه خورې بیا محسن داور رامخته کړ دغه خورې نارې دشتري د ذکیرا جمع درته کړ دغه خورې بیا خپل بچي ته واسکټ ور وچوو ته ټوپیر په سر کچې تپې ورشه نه مې کوڅو کیسه نشته په دا دنیا کښې د چا همدردي بیا چې کله د دغه خورې بچیون رچک شول بیا یې رښتیا وویل چې په شپېته ښکلا کښې اورېدلي نه وي بیا یې هغه کیسې ورته وکړې چې په شپېته ښکلا کښې اورېدلې نه وي امیر د دغه خورې د ځوانونې د سپین ږیرې د مشرونې د پښتنې د تشې اوازینې نه سړی ډېر سخت ورادی شوی دی ډېر ورادی دی ته تش په خبره کښې دغه دوی ته ورسېدلې سوچ فکر درته وکړه که نور دلته ملا وتړله بیا و د کیم حال جوړېږي که تو دا خیال وي چې تو عالي وزیر دننه په تنبیه کښې سوتې میر ته بهر خلکو در پرېږدي والله د قرآن قسم درته خوري چې میر یې نه در پرېږدي په هېڅ صورت کښې نه در پرېږدي دا چې میر راوني
زه دا دویرې دی په دا دې علاقې کښې جنوبي وزیرستان وګرځېدل نن دې له راغلیو دا به مې شاته درېږم دا غونډ قبایل پښتونه ته ویراوني چې څرنګه تیاري کمپلیټ شي غونډو راوځي څوک بې رنګي نه کوي څوک بې غیرتوب نه کوي غیرت میدون وي یا چې څوک راوځي نه راوځي پي ټي ایم ملګري خو دا ځانونه لیکلي د غیرت په میدان کې دي دا راوځي مسئلہ د میرا د نن ریته نه دو لګیا مسئلہ د ډېر وخت نه لګیا دولته فرنګای راغلی و امیر د هغه وخت نه بعدې شري شوی تر اوسه پورې سراخولي روغ سوچ هم ونه کو ویش فکر هم نه وکړو پارین یو سفیر راغلی و کشمیر ته د جهاد اعلان وشو څومره لښکرو تیار کړي مور چې میر دومره ظلمونه یي چې جنت ګوښی ځنې ګټي دور سنجیون پنجابیون ته میر د جنت خدای ته پوهیږي الله پاک ورته یې چې ظلم کوي غونډ جنت هم خپل ځنې ونیو میر یې نه ګوښی ځنې نشي دا مسلمانان دي دور مقابر کړی دو دغه د خدای پاک داره جرأت ورکړي چې مودي لاهور ته راولي دلته ډېر ملک پاوه میرزا خوچه نمبر ون یو نه څه شي نمبر ون یو راغه ته خو نه شي ورچینګولی خالي میرزا نمبر ون یې مودي وډراول اته غږ نشي کړلی خو دلته غریب عوام په چیک پوسټ پې دراولی وي چې څوک یې د کیما راغلی چیرې راون یې داسې په کپرای ورته پله وګاډېږي چې څه ورته ووایي په خپل کلمې کې ملګري دا د ظلم او د جبر طریقې دي میش ته پاته ده چې په دا ګټې نه د هېڅوک نه دي نیولي بلکې چې څومره ټیپک ځان شوی پې تېرېږي دومره عام سړی نه شي پې تېرېدلی په دا په غونډه د پیږي په دا په غونډه د پیږي دروېغونه سره کوي دا چیک پوسټونه د خلکو ذلیلولو د پوره وي څه د ړنګړي دي خو ویستل یا خامرنګ چیک پوسټ پرې سره ضلالت سے پیشیری کړی دی دا چې څومره د دې وطن کیسې دي دا صرف په دا نه دي لانډه چې امیر ملګري د جیل نه راخلاصېږي صرف یې جیل نه راخلاصول نه دي چې راخلاص شي هغه جامې چې میر راخیستې وې اول پرېز چې سار ته هم نه وي رسول یې میر سارینه ته ورسېږي میر سارینه ختم شي خو کیسې سر ته رسوونکي دي مینا قدم راچا بې پیسې بې قیمته شمېر زه یې مړ که زه یې الول که خلوص شو او خلوصه غوړه ورته نه تېر شو نه شي تېرېدلی په دا لیار باندې داسې دا وطني نه پوښتنه درته وکړه د دغه قومي نه پوښتنه درته وکړه د دغه خلق نه پوښتنه درته وکړه مړی دا سل کله باد نه پرېږدي سل کله کله چې وڅښو یا یې د خبرې نه وشوله میر خپل مړی نه بخښي میر د خپلې خویندې باندې عشق نه بخښي او هغه ژاړې چې توسې په چیک پوسټونه دا خلک ته وکړې لوړې میر سره کړي هندې دي په سپینې کښې میاشتې دي واپسې در اچوي میر دا کله هم څوک په طاقتینه نه ډاروي میر دا کله هم څوک په خپل فوجینه نه ډاروي په والله که تو سره کړتېز ډېر دي امیر سره سینې ډېرې دي د دغه وطن دپاره میر سارینه نکي ویر خدای پاک ته امیر لوړ ونه بخښي چې امیر مرګ نه د خپل وطن دپاره نه وي چې جنت روکوي میر تسله نه کړي چې غلط زوی مې مرګ شوی دی غلط زوی تللی یو میر د خپل وطن دپاره د خپلې خلکو دپاره قرباني ورکوي ملګري خدای پاک خپل عمر کړی دی مقرر دی سیکنډ نه ورسته دی نه مقصد دی چې دغه فوجینو نه ځینې خلک وډارېږي دغه ظالمونو نه خلک وډارېږي په هېڅ صورت خدای پاک د تو عمر نه زیاتوي کچېرې ته جرس وکړې کچېرې ته بهادري وکړې په دا د عمر یو سیکنډ کمیږي نه ما ډارېږم د خدای په اجل باندې ما د خدای په قدرت نقشه ګوندې وایستی مقدر